الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لدې مخکې خپرونه په قضایي مجلس کې د مذاکرې د څلورو طریقو څخه اوله طریقه بیان شوې وه. په نننۍ خپرونه کې به په قضایي مجلس کې د مذاکرې دویمه، دریمه او څلورمه طریقه بیانولی شي. د یادونې وړ ده چې د یوې موضوع په اړه چې کله هم د محکمې اعضا په خپلو کې سره مشوره کوي، نو پکار دا ده چې د محاکمې له کوټې څخه علاوه او پرته په یوه بله کوټه کې سره ناسته او مشوره وکړي، او له اتفاق راتلو څخه او له اتفاق کولو څخه پس د هغه موضوع په اړه قرار ولیکي، او پس له هغې بیا د محاکمې کوټې ته راشي او جانبینو ته هغه قرار علنا ابلاغ کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 558 کې داسې لیکل شوي: الثاني يدخل الحكام إلى حجرة المذاكرة الملاصقة لقاعة المحاكمة، وهناك يتداولون ويتفقون على صيغة القرار ويحررونه ويخرجون إلى قاعة المحكمة ويقرأه الرئيس علنا. د یادونې وړ ده چې د مذاکرې پورتنۍ دویمه طریقه په هغه وخت کې عملي کیږي چې لیکل د قرار په هغه وخت او په هغه جلسه کې ممکن وي، لکه څرنګه چې په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 558 کې داسې لیکل شوي: وجري هذا الأسلوب عندما يكون الوصول إلى القرار وتحريره ممكنا في نفس الجلسة. د قضایي مجلس د مذاکرې دریمه طریقه د محکمې قاضي صاحب به خصمینو یعنی مدعی او مدعا علیه دواړو ته اعلان وکړي چې ستاسو د موضوع په هکله فی الحال د محکمې د اعضاو لخوا مذاکره او مشوره کیږي، او په پلانۍ ورځ به ستاسو د موضوع اړوند د محکمې له طرفه قرار صادر شي او تاسو ته به ابلاغ سي، لکه څرنګه چې په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 553 کې داسې لیکل شوي: الثالث يعلن الرئيس للخصوم أن المحكمة ستتذاكر وتضع القرار وتبلغهم إياه في يوم آخر. او دا هم د یادونې وړ ده چې پورتنۍ د مذاکرې دریمه طریقه به په هغه وخت کې عملي کیږي چې د قرار لیکل په هغه وخت او په هغه جلسه کې
ممکن نه وي. لکه څرنګه چې په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه کې داسې لیکل شوي: وذلك عندما يتعذر عليها اعداده واعلانه في ذلك اليوم نفسه. د قضایي مجلس د مذاکرې څلورمه طریقه: که چیرې یوه موضوع ډیره جنجالي وي او د هغې موضوع په اړه له طرفینو سره ډیر اسناد او اوراق هم موجود وي، نو پکار دا ده چې د محکمې قاضي صاحب هغه اوراق او اسناد یو شخص ته حواله کړي چې هغه شخص د هیئت حاکمه له افرادو څخه وي، او نوموړی شخص له اوراقو او اسنادو څخه موضوع را خلاصه او منظمه کړي، تر څو چې قاضي صاحب او اعضاو ته له هغې خلاصې څخه رایه ورکول اسان شي، او پس له هغې پرې راجمع شي او قرار پرې صادر کړي. لکه څرنګه چې په کتاب اصول المحاکمات الحقوقیه صفحه 252 کې داسې لیکل شوي: الرابع اذا كانت الدعوة مشوشة تودع أوراقها إلى أحد أفراد الهيئة الحاكمة ليدرسها ويلخصها وينظم بها تقريرا يسهل إعطاء الرأي بها، وبعد ذلك تجتمع الهيئة وتعطي قرارها. د یادونې وړ ده چې احتیاط بیا هم په دې کې ده چې د اوراقو او اسنادو او خلاصې په لیدلو کې د یو شخص په لیدلو اکتفا ونه شي، بلکې تمام هیئت دې په اصل دوسیه او په خلاصه دواړو نظر وکړي او بیا دې په اړه قرار صادر کړي. د مذاکرې د څلورو طریقو بیانولو څخه پس د اعلان یا فیصلې بیان. تر ټولو لومړی باید اعلام وپېژنو چې اعلام څه ته وایي. اعلام د حکم هغه صورت ته ویل کیږي چې په یوه دعوه کې د قاضي لخوا صادریږي او د محاکمو په فیصلو کې له ستوني تشریحات څخه شروع تر حکم پورې دغه ټولو ته اعلام د محکمې ویل کیږي. لکه څرنګه چې په قاموس المعانی کې داسې لیکل شوي: اعلام الحکم صورة الحکم الذي يصدره القاضي في الدعوة. او دا هم د یادونې وړ ده چې کله هم محاکمه تکمیل شي او پای ته ورسیږي او د محکمې قاضي صاحب د اړوند موضوع پر رابطه حکم صادروي، نو لازمه دا ده چې د محکمې قاضي صاحب دی ډیر په نرمه او بهترینه لهجې طرفینو مدعی او مدعا علیه ته خپل حکم ابلاغ کړي. دا د دې لپاره چې د محکمې د قاضي حکم او فیصله د محکوم علیه د دلشکنۍ سبب ونه ګرځي او محکوم علیه د حاکم او قاضي په اړه بدګماني ونه کړي. لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوة الحقوقية صفحه 275 کې داسې لیکل شوي: بعد أن تكمل المحكمة المحاكمة
تحكم بمقتضاها ثم تفهم الحكم وتعلنه بلسان لين لطيف. فإذا تم الحكم والتفهيم على هذا الوجه يتم الحكم والقضاء. اور پسی عبارت کی لکھی اما افهام الحكم بلسان لين فهو مناسب وحسن لكي لا يكون الحكم باعثا لانكسار قلب المحكوم عليه، ولكي لا يساء الظن بالحاكم ويقال إن الحاكم ساعد المحكوم له وانتصر له وحكم بغير الحق. د محکمې پر قاضي واجب او ضروری ده چې د فیصلې د ابلاغ کولو پر وخت مدعی او مدعا علیه دواړو خواو ته ووایي چې ستاسو صورت دعوا او مدافعات می په ډیر دقت سره مطالعه کړي او پس له هغې می په محکوم علیه د شریعت د قانون او مقتضا مطابق حکم صادر کړی، لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 286 کې داسې لیکل شوي: فيجب على الحاكم أن يبين أنه دقق في ادعاء الطرفين ومدافعاتهما وأنه اقتضى الحكم على المدعى عليه بموجب الأحكام القانونية. او دا هم د یادونې وړ ده چې اعلام به په دقیقې طریقې سره منظم شوی وي او د اعلام په برابرولو او تنظیمولو کې به له دقت څخه کار اخیستل شوی وي. دا ځکه که چیرې نص الحکم د اعلام له اصولو سره مخالف وي نو قابل د نقض ده، اگر چې نص الحکم او محاکمات د اصولو او قوانینو موافق جاری شوي وي، لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 286 کې داسې لیکل شوي: اما صورة تنظيم الإعلام فهي مهمة جدا، والحكم الصادر ينقض إذا خالف أصول الإعلام، وإن كان في الحقيقة هو والمحاكمات الجارية موافقا للأصول والقانون. د مثال په طور که چیرې د مدعی دعوا د مدعا علیه په اقرار او اعتراف کولو ثابته شوي وي او په اعلام کې یعنی د ستون تشریحات څخه شروع تر نص الحکم پورې دغه اقرار د مدعا علیه ذکر شوی وي او لیکل شوی نه وي، بلکې په نص الحکم کې فقط ذکر شوی وي. د مثال په طور که چیرې د مدعی دعوا د مدعا علیه په اقرار کولو ثابته شوي وي او په اعلام کې یعنی د ستون تشریحات څخه شروع تر نص الحکم پورې دغه اقرار د مدعا علیه ذکر شوی او لیکل شوی نه وي، بلکې په نص الحکم کې فقط ذکر شوی وي، لهذا دغه شان اعلام قابل د قبول نه ده. لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 286 کې داسې لیکل شوي: مثاله اذا ثبتت الدعوه باقرار المدعى عليه
ولم يذكر هذا الإقرار في الإعلام بل ذكر أنه حكم بكذا فلا يكون إعلامه هكذا جديرا بالقبول. دویم مثال، د مدعی دعوا په شاهدانو سره ثابت شوی وي او د شاهدانو سری او علني تزکیه هم شوی وي، البته په اعلام کې ذکر نوی لیکل شوی، نو دغه اعلام هم قابل د قبول نه ده، لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 276 کې داسې لیکل شوی: وكذلك إذا ثبتت الدعوة بالبينة الشخصية وتمت تزكية الشهود سرا وعلنا ولم تبين هذه الجهات في الإعلام ينقذ. دریم مثال، د مدعی د دعوی د اثبات لپاره نه شاهدان وي او نه د مدعا علیه اقرار وي، باوجود د دې بیا هم په اعلام کې شاهدان او یا اقرار لیکل شوی وي، نو دا هم ظلم او بې انصافي ده، لکه څرنګه چې په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 276 کې داسې لیکل شوی: والأمر على العكس فإن كان الإعلام مخالفا لمجرى المحاكمة كان الحكم ظلما وعدوانا. د یادونې وړ ده چې علي حیدر آفندي په خپل کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه کې لیکلي چې د اعلام د تنظیمولو لپاره تر اوسه داسې یو قانون او قاعده وجود نه لري چې د هغه قانون او قاعدې له مخې اعلام تنظیم او برابر شي. علي حیدر لیکلي: البته زه یو څو اصول ذکر کوم او پکار ده چې باید د اعلام برابرول او تنظیمول د هغې اصولو موافق وشي، او دی لیکي چې دا د دې لپاره چې اعلام ډیر اوږد او په صفحاتو ونه لیکل شي چې بیا به پورته محکمو ته د اعلام لوستل مشکل وي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب اصول استماع الدعوه الحقوقیه صفحه 276 278 278 کې داسې لیکل شوي: وأنت ترى أنهم يملؤون صفحات عديدة بأقوال وإفادات وعبارات ليس بينها وبين أساس الدعوة علاقة ما ولا هي سند أو مدار لثبوت الحق وظهوره. ونحن اليوم نرى بين الإعلامات الواردة إلى محكمة التمييز ما يتعذر فهم مآله ويستحيل به الاطلاع على الدعوة والوقوف على الحكم، فتنقذه المحكمة المشار إليها لبشوش عبارته وتعذر فهم مآله، ولم يوزع قاعدة لأصول تنظيم الإعلام ولا رسم إلى يومنا هذا طريق يجب اتباعها في هذا العمل المهم، ولذلك أقدمت على وضع بعض الأصول والقواعد لتكون سببا للبحث والانتقاد
من قبل أهل العلم وأرباب الفضل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.